کاکا څه واقعه رامخېله شوې ده ستا بچنګۍ سره داسې کیسه وه دا ټولې کیسې نه مونږ خبر کړې آیا تر دې دمه تاسو سره انتظامیې یا پولیس څونه کومک کړی دی او اف آی آر شوې ده که نه یې شوې ټولې کیسه مونږ وکړې جی داسې کار دی چې زه څنګه په ډیپټۍ باندې هم کاټلنګ کې زما ډیپټي وه 12 منټ او 12 بجې د ما پسې رنګ وکړو نو دی ما ته وایي چې دغه راشه بهی مې ولې خیر دی وایي راشه ما د لور وویشته پوه شوې مې ولیدې وویشته وایي بس هسې مې وویشته او راشه بس مې ښځه ورکړه زه درغلم چې زه لاړم دی نه ما پسې رنګونه دی مارې کېده کوم ځای کې او کوم ځای را روانې نورو ویرونو یې کول نو ما ویل لکه زه در روان یم ته په کومه لار راځې مې بس دغه پرېږده په هره لار چې درځم خو درځم زه تاڼې ته لاړم جي تاڼه کې دې رپورټ نه اخیسته ما ته وایي پلانې چوکۍ ته لاړ شه بیا ما پسې زما یو اوښی دی راغی لطیفه سانډو مې دی دی راغی ګلنواز خان بیا مونږ لاړو نو پس د هغې نه چې کوم دی ولې ګاډي نشته او بیا وروسته چې کوم دی نو رپورټ یې واخیستو بیا چوکۍ والا واخیستو نو جی بیا دې ما ځان سره بوتله چې لاړم ډېره په بې دردۍ وجلې ده ډېره په بې دردۍ او بېګونۍ وجلې ده ښه دی بېجابه کړې ده بیا د هغې باوجود یې ترېنه لاس کټ کړی دی په چړو یې والې کولمې ترېنه بار روغ کړي بیا ویشتې ده بیا په مشین باندې ایشتې ده نو جی ډېر زیاتې ورسره کړی ډېر ظلم یې کړی دی زه د هغې دا د اپیل کومه دې ته او سوال ولا کومه چې بهی دې ډېر چې کوم دی نو ډېر زیات په غرور کې او ډېر هر چا سره غویمې او شر فساد مونږ غریب خلک یو مونږ سره یې داسې دغه وکړه ده به دا خیال چې دې به تپوس نه شي کولی نو زه دا غواړم چې یاره دلته د سختو نه سخته سزا ورکړی شي دی نن په ما ده سبا به د بل سره هم داسې وکړي چې د هغې چې کوم دی نو چې دله ښه سخته سزا میلاو شي څنګه چې دا په بې دردۍ وجلې ده دغسې چې د دې سره انصاف وشي او زمونږ ده هېڅ زیاتې نه و د ده 2 ښځې وې زه پوه شوی نه یم ما بله ښځه یې شړلې د هغې په ما ورکړې وه هغې بیا وروستو راوسته هغې به وله شرارت کو وله به یې چې یاره دا ښځه لرې که یا طلاقه که یا مړه که هغه ښځه په دې کې ملوث ته برابر د ښځې د خاوند یو سلا وه چې یې به وله خبر وکړه دی به راغې بله وجې به یې دا ایساره که وبیا وله وبیا ټاکو وله ویې زه مور کره زه هغې به ولې ځمه خو زما د بچو سبق خرابېږي هغې به ډېر برداشت کوو جي ډېر برداشت ډېره په داسې بې دردۍ سره یې وجلې وه بیا په سوپه کې داسې نیغه کېنولې وه د خپې د وینو سرې وې او دونه وینې بهېدلې وې چې د حد نه سوا بېجابه کړې وه که نه بیا دې ولې چې کوم دي اندامونه یې ولې کټ کړي وو بیا د دې سره والې وې پیسې خپلې راټولې کړې هر څه یې راټول کړه سامانونه یو له وایي ته دا کور ته یوسه بل له وایي غوا مې بوځه بل له وایي ګاډۍ مې فلاني پمپ کې ودروه هر څه یې ځای ځایله کړه او بیا د دې په غوږونو والې وې صاحبه غوږونو نه یې ولې والې په جملونې باندې وشو کولې غوږونه یې ولې وشلولو بې انتهایي ظلم یې د دې سره کړی د دې 2 بچي دي جي یو دا زوی دی یو دا خبره ده کوه ها دی په شور مونږ راپاڅېدو نو زما مور یې اشاره کړې وه ما وې کو دا پیشوګان دي نو چې ومې کته وینې وي چې ورغلم دننه ما مور چغې نه شو والې په تشي کې یې والې وه په چاړه نو یې کولمې رابار شوې څه ویل نه شو بیا یې صوفي ته راوبغوله پرجه پورې راغله بیا یې صوفي ته راوبغوله بیا بېهوشه شوه هغه پرې ډزې وکړې ډزې پرې وکړې هغه بیا مړه شوه دا یې داسې چاړه سره وه بس کټه کړو بیا لاړو چاړه مې وسله او ټوپکه مې هېڅ څه چل نه وکړی بله مور مې چې دا یې به په جادوګان کولې هر ورځ به تله او پیرانو پسې به ګرځېده یو شی بل شی کولې هغې ته کاکا څه واقع شوې وه ولې
ما زه نشم خبرې کولی جي دا چې په کم زخم مړه ده که نه زه یم خو کافر یم خدای په دې طریقه نه وایي کافر سم نو ظلم نه پکار څه غوښتنه کې مطالبه کې د انتظامیې نه د انتظامیې دا مدا کومه چې دې ګرفتار شي او دې ونیوي شي دا ظلم چې دې سره کوم ظلم شوی ملک به انصاف ته ملو شي تاسو به انصاف ملو شي یاره دې جي په دې ملک موږ سره انصاف نه کیږي دا داسې ملک نه دی مطمئن یې څونه چې تاسو به انصاف ملو شي بس موږ د انصاف پکار دی دې ماشومان ته پوه شي بس دې ماشومان ته وګوره شي ځکه چې پولیس مولنسي او هغه عدالتونو ته بوځي د عدالتونو هغه بیا بل اوس په ضمانت باندې راوځي دومره ظلم خو یو انسان د ګړي بيزې سره هم نه کوي او دا خو داسې دغه چې په ټول کلي کې د دې د خوالي چرچا مشهوره ده دا خو یو داسې ماشومه ده په کلي کې چا سره شر شور نه دی کړی او دغه ظالم را لګېدلی نو لاس دې پرې کې خدای دې غر کړم دا خو تا سره دغه نشي کولی چېرته بل څه باندې مړه که چې مړه کوې چې خوښه دې نه ده لکه کور ته یې راولېږه حکومت ته یې ور ولېږه حکومت سره ډېر ځایونه دي ډېر ظلم یې کړی دی او موږ دا وایو چې دې ته د خامخا سزا میلاو شي د انصاف حکومت دی د انصافیانو انصاف په تمه دا د انصاف حکومت دی او که دې له سزا ورکړه نو موږ به ومنو چې دا د انصاف حکومت دی او که دا سزا یې ور نه کړه نو بیا به موږ څنګه ومنو بلوچستان کې پرون یو واقع شوی وزیر اعلی په نوټس راغشتی وزیر اعلی څه مطالبه کوي زموږ د دې وزیر اعلی هم دا دغه چې په کوم ځای کې دغه شان د قتل مقدمه کېږي د ضرر مقدمه کېږي او نقصان کېږي د زنانو ګوره خلک بې دردۍ باندې دغه زنانه وایي دا یوه زنانه دا نه ده دا په سوونو زنانو خلک مړې کړې او بل هغه ښکاره ګرځي او دغه کې بس لاړ شي عدالتونه مونږ دا د حکومت نه چې فوري طور باندې دا ملزم ونسي که دا هر ځای دی د حکومت سره هر وسایل شته دی ګوره د حکومت سره مشینان شته دی د حکومت سره سیمان شته دی د ده سوراخ دی ولګوي دا دې ونسي او د کوم ته دې وښایي چې دا د ظلم کړی او دې ته دا سزا میلاو شوه دا بالکل د هغې دپاره یو چیلنج کیس دی او هغې خو کوشش کوي د خپل طرف نه خو چې عدالت وله سزا ورکړي موږ دا وایو پولیس مکمل پالیسي چیرمن صاحب تاسو د خلکو څه واقع شوې دونه او څه مطالبه وکړي د خپل حکومت نه د خپل واکدارانو نه چې دې ماشوم ته د دې والدینو څونه انصاف میلو شي او آیا به انصاف به میلو شي که نه بسم الله الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوى صدق الله العظیم یقینا دا کومه واقعه راغلې ده نو د زړه هغه درد او غم داسې دی چې الفاظ د هغې سات نه ورکوي او یقینا یو ډېر زړه دردونکې واقعه ده نو زما خو دغه مطالبه ده د حکومت وقت نه د انتظامیې نه چې په دې باندې د فوري نوټس واخیستی شي ډي پي او صاحب دپاره دا یو چیلنج دی داسې واقعه چې په هغې کې د یو بېګناه ماشومه چې دی هغه اول په چړو باندې وشي بیا دی چې دی نو هغه په آتشي اله باندې چې کوم دی نو د هغې قتل کوي نو یقینا یو ډېره دردونکې ده نو زه د حکومت نه د وزیر اعلی صاحب نه هم د دې مطالبه کوم چې هغې په دې باندې فوري نوټس واخلي او دا کوم سفاکیت چې شوی دی نو د دغه سفاکیت په بدل کې دی د دردېدلې او غمزده خاندان ته انصاف میلو شي شریعت قرآن کریم په داسې قسمه هغه ته دې ته په څه نظر ګوري شریعت څه وایي د شریعت خو په داسې قسمو کیسونو کې اټل فیصله ده چې کتب علیکم القصاص قصاص په دې کې فرض دی او الله دې کړي چې زموږ د حکومت هم د دغه قرآن په فیصله باندې عمل کوونکي شي زموږ عدالتونه هم د دغه قرآن او شریعت په فیصلو باندې چې کوم دي نو عاملین شي نو بیا به داسې واقعات نه راځي زموږ خو چې کومه بل ورځ د بلوچستان واقعه شوې ده الله ګواه دی چې د هغې هغه غم او فکر کې بیګا ټوله شپه هغه خبرې او دغه چې کوم حالات او ویډیو مخې ته راتله هغه په سترګو کې غړېدې د هغې نه سترګې نه پټېدې او د پاسه پې چې دی نو هغه د دې واقعې نه خبر شو نو داسې حالاتو ته ورسېدو چې بالکل ګویا داسې محسوسو چې پاکستان چې کوم د دې په کومه دعوه باندې جوړو چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله نو د هغې په ځای باندې مونږ بالکل هغه دور او حالاتو ته ورسېدو چې بالکل د دې وطن نه گویا چې ځنګل جوړ شوی دی او د ځنګل قانون دی او گویا بس د زورورو زور دی او کمزوري چې دی نو هغه په هر میدان کې چې دی نو هغه چیرمن صاحب د انصافیانو حکومت د انصاف په میلو شي آیا د مردان ډي پي او دپاره یو چیلنج ټیسټ کیس دی که نه دی یقینا بالکل د ډي پي او صاحب دپاره دا یو ډېر لوی چیلنج دی ځکه دا کیس هم داسې شوی دی چې تقریبا په دې علاقه داسې لومبی کیس دی او د انصاف حکومت دی الله دې وکړي چې دا کومه دعوه د دې د انصاف ته نو په دې کیس کې ثابته کړي
چې واقعي مونږ د دې غریب ولس ته د دردېدلې خاندان ته چې دې مونږ انصاف ورکړه نو مونږ ته دغه توقع لرو چې